په ما سترګې مرو باسه خان د سترګو د رښتو چل مالم ډېر ښه راځي که سبا پورې زما د ورور تنخوا زما کور ته رانغله نو بیا به ما نه ګیله نه کوئ بس بس بس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمندو کتونکو ستاسو کوربه میاں ایاز احمد یو ځل بیا د میاں ټي وي په خپرونه کې ستاسو سره مخاطب دی. قدرمندو کتونکو نن را سره د میاں ټي وي په خپرونه کې بل یو ځانګړی میلمه چې هغه د مختلف فلم سټارز ډراما سټارز د هغوی اوازونه کوي. احسان صادق صاحب را سره نن د میاں ټي وي په خپرونه کې میلمه دی. احسان صادق صاحب تاسو ته د میاں ټي وي په خپرونه کې ډېره زیاته مینه او ډېر زیات هرکلی وایم. ډېره زیاته مننه تاسو ته هم وایم او ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو د باجوړ د ضلع باجوړ د پاره دغه خدمات د میاں ټي وي د طرف نه شروع کړي دي او د باجوړ مختلف علاقو ته ځي او د باجوړ کې چې کوم مات ګوټ فن دی کوم ټیلنټ دی هغه سوشل میډیا ته راولی نو د هغې دپاره هم د میاں ټي وي د ټول سټاف د کیمرامین او سپیشل ستاسو ډېره زیاته مننه کوو. قدرمن شي بریالی شي احسان صادق صاحب لږ به راسه خپله لنډه شان پیژنګلو کوو چې د میاں ټي وي په شیشې خلک وګوري وایوري. بالکل میاں صاحب زما خپل پوره نوم احسان صادق دی او خلک مې د ډېر وخت نه په دغه پیروډي باندې او په دغه گپ شپ او د خلکو په مخونو مسکراهټ راوستلو باندې مې پیژني او په دغه پیړ کې را سره ډېر ملګري هم شته دی لکه بشیر ارماني سمندر خان ډایلاکي داسې ګڼ شمېر ملګري شته دی په باجوړ کې او چې ستاسو مرسته راسوي نو انشاءالله مخې ته به راځو. احسان صادق صاحب اوس د میاں ټي وي په شیشه باندې د میاں ټي وي کتونکي په انتظار دي چې احسان صادق صاحب به زموږ سره د کومو فلمي سټارز هغه کم ډایلاګ شریکوي. نو جهانګیر خان نن سبا د پښتو په معاشره کې ډېر مشهور دی او نور زه به یو خبره وکړم چې ایکټینګ یې زما هم خوښ دی د هغه چې کم انداز دی کم ایکټینګ دی نو د هغه یو زوړ ډایلاګ به وکړم زه ډېر کومه خو د کتونکو دپاره به نوی وي. ارشاد نو هغه ډایلاګ دی چې هغه یو خان کرور شي او د ده رور هغه خان سره کار کړی وي نو بیا هغه ته تنخوا نه ورکوي نو جهانګیر ورته وایي په ما سترګې مرو باسه خان د سترګو د رښتو چل مالم ډېر ښه راځي که سبا پورې زما د ورور تنخوا زما کور ته رانغله نو بیا به ما نه ګیله نه کوئ بس بس بس. دغه شان مختلف د هغې ډایلاګ دی. بل محمد حسین سواتی نن سبا ډېر زیات مشهور دی پښتانې هم ډېر خوښوي بل د هغې چې کوم د ویلن کردار دی هغه ډېر زیات خوښوي. نو جهانګیر او سواتی په خپل منځ کې جګړه وي جهانګیر ورته وایي اول دې راته دا نښه پته وښیوه چې سبا به کوڅه په کوڅه ویم چې دا مړی د چا دی دا مړی د چا دی. سواتی نښه پته ورته وښیمه خو دا راته ووایه چې ته چېرته د ټېله بند ګډوری خونې چې پردی ګیا ته داړې چنګې چنګې کې د ټېله بند ګډوری خونې ما دا د نصیب کاکا خبره ته جوړه هغه چرګه خونې چې نه بانګ ویلی شي او نه ګې چولی شي. دغه شان اصف خان ډېر زوړ اداکار دی سینیر اداکار دی او د هغه ایکټینګ نه ډېر زیات فلم سټار هم متاثره دي زه ترې پخپله هم متاثره یم. نو هغه وایي زما د کور نه چې پیریان هم راځي نو ما نه اجازت اخلي او بیا ته څوک یې داسې سواتی د هغه په کور کې ناست وي که نه بیا وایي ګوره زه یو پښتون یم او بیا ما د دې قلم په سر ډېر د پادشاه تختې جوړې. بیا که راشو شاهد خان طرف ته نو شاهد خان وایي ټینشن کې به مې نه راولې دغه شان اسماعیل شاهد اور پیمانه هغه وایي ګلبلي نو چې ګلبلي اواز ود وایي ولې نه وایم مولا دې په دې وټ سرطان درتاو که خو چې درته وایم راشه نو بیا راشه وایم داسې چل به وکړي که نه چې په برنډه کې یو غاټ سر پروت دی یو ټراک به وګوري او مخې سره یې به ور لڼه کې وایم چې دا کاتې ونه کړو نو څه شی به خورو. د دې نه علاوه چې کوم دی عمران چې کوم ویلن راځي د پښتو فلمونو کې چې کوم ویلن راځي عمران نو د هغې یو شارټ ډایلاګ چې ګوته را سره ونه کېږني نو بیا ما کې هم ډېرې ګوتې دي او په هره ګوته کې مې سلسل ګوتې دي. دغه شان مطلب ډېر زیات ډایلاګ ما ته معلوم دی. بل د جړه چې کوم ایکټینګ دی مطلب جهانګیر چې څنګه جاړي بابا دا خانان څه وایي ستا 25
ستا ترې ګوټو شرابو زما نه زما جنت جدا کو اخر زما ګناه سوه بابا. دی لکه د جړه اکټینګ دی او کله چې خاندي که نه سواتې هغه وایي تا ته خو پته ده چې ماښام کېدو والا دی پیسه راکوه پیسه. او جهانګیر چې کله خاندي ولې دا زما یار شاه ګلې درته د میدین د جومات چڼه ښکاري څه. نو داسې لکه هر قسم اکټینګ زه انشاءالله شم کولی. بیا سینګرانو طرف ته که راشم که نه نو زمان ظهیر وایي چې هو لږ دې خوا بې نظر په دې بشر کا زړه دې رانه اوړې دی زړه دې رانه اوړې دی تا رانه اوړې دی. دغه شان کرن خان وایي چې څه مې ترې هېر کړل او څه شته خو ډېر کم کړي مې دي څه مې ترې هېر کړل او څه شته خو ډېر کم کړي مې دي خپل ارمانونه مې وس نه چیړې سم کړي مې دي څه مې ترې هېر کړل او څه شته خو ډېر کم کړي مې دي. د دې نه علاوه سردار علي ټکر ورځه پې یوه ورځ یو سړک کې په ښکار وتی وم روان یو ګلاب مې ولاړ لید ړقې د ښایسته زلفان نو چې خواته ورنږدې شوم ما ویل اخ زما په شان زه به دا جهان ورنکم د ایران په ګلستان یا قربا بیا پکې پوره کیلومتر مزل کېږي. د دې نه علاوه چې کوم راشو د رابعه تبسم د قسم ماته د دې سنګري نوم نه راځي چې څوک د خو آواز مې ولا یاد کړی دی. هغه وایي جانانه د لاس نه حورمالو ته به مې جاړې خولې د زنکدانو ستو سلکو ته به مې جاړې چې تاره تاره وړې یاره تاره په لاس کړی و په چیغو چیغو هغه شنو بنګلو ته به مې جاړې. د دې نه علاوه خیال محمد هغه وایي چې د ایرو سله مې ورانه کړو تېر شه باد زه هم د اشنا د عشق یادګار. او بل یو غزل یې دی چې لاړ که مې نظر شي زه به ستا لارې ته ګورمه. او دغه شان گلزار علم لږ ټچ ورکوم چې هغه وایي سلامي ګوري په لاسونو کې پوله جانانا سلامي ګوري په لاسونو کې پوله جانانا تا ته خو پته ده زما د غریب جانانا تا ته خو پته ده زما د غریب جانانا. ډیره زیاته مننه. نور اوازونه هم شته دی خو مینوال رانه بور نشي چرته. احسان صادق صاحب میا ټي وی لا د وخت ورکولو میا ټي وی لا د میا ټي وی کتونکو لا د انټرټینمنټ ورکولو یو نړۍ مننه. تاسو هم ډیره زیاته مننه او الله دې وکړي چې میا ټي وی همدغه شان مخ په وړاندې لاړ شي او ترقي وکړي. قدرمندو کتونکو دا وه زمونږ نننۍ خپرونه د احسان صادق صاحب سره چې پای ته ورسېدله. قدرمندو کتونکو د میا ټي وی خپرونې اورېدل مه هېروئ، شیر کول هم مه هېروئ چې چېرته هم یې ښاد آباد او بریالي اوسئ.